السلام علیکم قدرمنو دوستانو. د پښتو ډرامو یو مشهور اداکار، مشهور لیکوال او مشهور ډایرکټر اسماعیل شاهد هغه نن سبا په څه حال دی؟ اسماعیل شاهد چرته دی؟ کوم ځای کې زندگی تیروي او د هغه نن سبا حالات څه دي؟ ژوند یې څنګه روان دی؟ ځکه چې د هغه باره کې موږ نه یو چا معلومات غوښتي دي او داسې هم موږ واورېدل چې یو چا ویل چې هغه په سختو حالاتو کې دی. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته معلومات درکوم. درنو دوستانو، اسماعیل شاهد به تاسو ډېر ښه پیژنئ چې اسماعیل شاهد یو داسې اداکار دی چې د هغه اداکارۍ ټول خلک خندولي دي، ټول پښتانه یې خندولي دي او پښتانه یې خوشحاله ساتلي دي. هغه که د پی ټي وي دور و، هغه که د نیشنل ټي وي دور و، یا د سی ډي دور او یا د یوټیوب دور دی، په هر دور کې هغه خلک خندولي دي. خو اوس مهال مو دا خبر واورېدو چې د هغه د ژوند ډېرې سختې ورځې شروع شوي. نو درنو دوستانو، کله چې د میرمن یعنې ښځه وفات شوله او د هغې نه پس بیا ډېر اداکاران دلته ورغلي هم وو. ډېر کسان داسې هم وایي چې د دغه دویمه ښځه خورشید جهان چې کومه وه ډرامو کې په ده باندې مینه شوې وه، دا پې هم مین شوی و. زیات کسان وایي چې هغه ښځه وفات شوې ده، خو بیا بل اړخ ته ډېر کسان وایي چې نه، هغه ښځه نه ده بلکې هغه د هغه لومړی ښځه وه. خو چې د ده په باره کې کومې خبرې کېږي چې خلک وایي اسماعیل شاهد ډېر په سختو حالاتو کې دی. نو قدرمنو، که هغه رښتیا هم په سختو حالاتو کې وي، نو پکار ده چې ټول اداکاران یا د ګورنمنټ طرف نه د خیبر پښتونخوا کوم ګورنمنټ یا حکومت چې دی، دولت چې دی، هغه د سره مرسته وکړي، ځکه چې دا یو ډېر ښه اداکار، یو ډېر ښه فنکار تېر شوی دی او اوس هم دی. او که ځینې کسان کېدای شي هسې دروغ وایي او دا یاسې پروپیګنډه جوړه کړې وي، نو پکار ده چې د دې پروپیګنډې نه، د دروغو نه هم ځان وساتي. خو د ده تر کومه پورې چې موږ ته معلومات دي او د دې خبر نه پس بیا موږ معلومات وکړو، نو معلومات مو داسې مخې ته راغلل چې دا بیا امریکې ته تللی او په امریکا کې دوی زندگی تېروي او د دوی یوټیوب چینل هم شته دی، نور داسې سورس آف انکم هم شته دی، د هغې نه دوی پیسې ګټي او په هغې باندې دوی خپل وخت تېروي. نو موږ غوښتل چې د اسماعیل شاهد په باره کې دا خبر او دا معلومات تاسو سره شریک کړم چې تاسو هم د هغه د ژوند د هر اړخ نه خبر شئ. یو جهان مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ.